خو اول مونږ وایو چې لکه ونته کې بریف انټروډکشن وشي چې زمونږ اورېدونکو ته دا پته ولګي چې دا شخصیت چې کوم دی د زیږېدلی کوم ځای کې دی سبق یې کوم ځای کې ویلی دی او بیا دې دودګر ته خو اچانک نه دی راغلی څونه مرحلو نه راتېر دی نو که دا مو راته لږ ووایي. زه بیسیکلي د خشکو سره تعلق ساتم د خشکو یم او بیا لومبی سبق مې مالته خشکو کې ویلی دی بیا پوسټ ګریجویټ کالج نوخار کې مې ویلی دی بیا مې LLB وکړه او د هغې نه بعد دا دی چې وکالت ته راغو وکالت مو یو 9 کاله مو هلته وکالت نوخار ډسټرکټ کورټس کې چې دی نو هلته وم لکه ریګولر بیا 2015 کې چې دی نو دا نورې دا د پیو دی فیلډ ته چې دی نو لکه ایز ا چیلنج به مونږ ووایو چې ایز ا چیلنج د دې فیلډ ته راغلی وم او ایز ا چیلنج داسې وم چې لکه په نوخار ته مونږ د خشکو نه چې زه کله نوخار ته شفټ شوم نو هغه ټایم کې د پیو زه سیټسفای نه وم د پیو نه نو بیا د هغه په هغې کې ما دا وی چې عبدالحمید صاحب اوس بیا خبره ګردش کې کېږي چې لکه نوخار ته ډي سي را روان دی هغه ټایم کې دی AC 2015 کې نو دوی سره ما 2-3 پیرې ما دوی سره ملاقات وکړو چې یاره سرجي دا پی د نوخار کې ټیک نه دی دوی 2-3 پیرې جرمانې وکړې خو لکه خلک چې ونه ټیک کېده نه نو بیا عبدالحمید صاحب د الله ښه ساتي زه ووایم هغه ما ته ویل چې یاره وکیل صاحب ته د پیو کار شروع کړه نو دې نه مخکې تاسو دا روزګار نه صحیح دی نو هغه ته مې چېرې سرجي دا ښه دی بس هغه ځای نه ما سټپ واخیستو او بس بیا چې داسې ملګرو له راغلو مزرګرانو بازار نوخار کې نو هلته ته مې یاره زه د پیو کار شروع کړم نو هغوی هغه مذاق وړاول شروع کړه خو خیر ما شروع کړو یو داسې یو لږ غوندې ځای ماته یو ملګري راکړو په هغه لږ غوندې ځای کې زه کېناستم بس هلته نه مونږ سټارټ واخیستو الحمدلله بیا تاسو ته دا پته څنګه ولګېده چې دا پی ټیک نه دي دا پی داسې و چې لکه زما لور چې کومه وه نو هغه د هغې به خېټه موشن به د هغې لکېده به هغې ته بل دا و چې لکه زه په خپله ځاني د کلي نه راغلی وم نو ما خو پی پېژنده که نه پی چې دی دا خواږي نیچرل پی چې کوم دی دا خواږي دا ټیسټ لیست نه د دې ټیسټ شته نو د نوخار چې کوم پی و نو هغه ټیسټ لیست و نو دغه یو وجه وه او دې خپل شوګر مقدار دی دې کې وي او دې کې خپل خوږوالی په دې کې په پیو کې وي او نو هغه ځای نه بس داسې رو او بیا 2015 نه بس بیا په دې کې انیشل سټیج کې په دې کې مسلې ډېرې زیاتې وي ځکه چې کوم دا په هر فیلډ کې یو مافیایي لکه اول دی زما د بېایمانه کېدو کوشش وکړو چې کله زه بېایمانه کېدم نه نو بیا زما د نقصان را رسولو کوشش وکړو که نه خو الحمدلله لکه انسان چې یو هغه ته یو ګول هغه ځان ته مخې ته کېږي د هغې اچیو کېدو دپاره هغه هغې ته کوشش کوي او هغه هغې ته رسي نو الحمدلله نن موږ چې ډېر دې ځای ته رسېدلي وو نو دا بل دا چې لکه نیت چې دی دا د انسان نیت پکار دی ښه نیت چې د انسان وي که نه نو هغه خپل مقام ته رسي او زما نیت ښه نو الحمدلله او د مور پلار دعاګانې سپیشلي د پلار ډېرې دعاګانې ما سره او د غریبانو خلکو دعاګانې نو دا د هغې بس اثرات دي الحمدلله صحیح ده